ټوپکمار د څه په خاطر زیبا ګل په اړه ویډیو جوړه کړه او زیبا ګل پسې د څه په خاطر ویلي چې زه یې ایکسپوز یا بربنډوم. که غواړئ چې په حقیقت پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. ملګرو تاسو به خبر یئ چې نن سبا د ټوپکمار او زیبا ګل ترمنځ په سوشل میډیا ډېرې خبرې روانې دي او ټوپکمار غواړي چې بغیر د کوم ثبوت نه زیبا ګل ایکسپوز کړي. لومړی راځئ چې زه تاسو ته د دوی په اړه د دوی سټوري بیان کړم. د دوی کیسه یا سټوري څه داسې ده. ټوپکمار زیبا ګل ته مسیج کړی ده چې ما سره خبرې وکړه، زه تا سره څه ایشو ډسکس کول غواړم. او زیبا ګل نه د ټوپکمار د مسیج جواب ورکړی دی او نه یې هم ورسره خبرې کړي دي. او د هغو میسیجونو سکرین شاټ کوم چې ټوپکمار ورته لیږلي وو زیبا ګل وصال خان ته لیږلي دي. او زیبا ګل وصال خان ته ویلي دي چې زه دا کس پیژنم هم نه او ما ته میسیجونه کوي او ټوپکمار په همدې بهانه خبرې کول غواړي د ریکارډینګ دپاره او غواړي چې خپل چینل وچلوي. کله چې زیبا ګل وصال خان ته د ټوپکمار د میسیجونو سکرین شاټ ولیږل نو له هغه وروسته ټوپکمار په وصال خان پسې ویډیو جوړه کړي او ویلي دي چې ټوپکمار زیبا ګل ته د چانس والو دپاره میسیجونه کړي تر څو له زیبا ګل سره په همدې بهانه ګپ شپ جوړ کړي. او همداسې وروسته بیا د وصال خان د ویډیو په جواب کې ټوپکمار ویډیو جوړه کړه او پکې ویلي دي چې ما د دې دپاره زیبا ګل ته میسیج کړی و چې د هغې خلاف ما ته ویډیوګانې او نور ثبوتونه حاصل شوي دي او ما غوښتل چې زه همدا ایشو ورسره ډسکس کړم او زه غواړم چې په همدې معلوماتو او ثبوتونو باندې روسټینګ وکړم او ویډیو جوړه کړم. نو کله چې زیبا ګل د ټوپکمار سره خبرې ونه کړې وروسته بیا ټوپکمار په خپل فیسبوک پیج ولیکل چې زه به په نیکسټ ویډیو کې په زیبا ګل روسټینګ کوم. خو خیر خبرې ډېرې او سر یې یو، زه دا دواړه پیژنم. تر اوسه یې هیڅ چاته نه کوم تاوان رسولی ده او نه یې د سکرین په مخ داسې کوم غلط کار کړی دی چې په هغه کې دې د معاشرې یا د کوم خاص شخص ته پکې بد ویل شوي وي او یا دې هم چاته پکې توهین شوی وي. ټوپکمار چې تل یې د بدو کارونو باره کې اواز اوچت کړی او غواړي چې د پښتنو معاشره کې داسې خلک په نښه کړي کوم چې د پښتنو او د پښتنو د معاشرې دښمنان وي. خو دا څو ورځونه زه ګورم چې ټوپکمار وایي چې زه زیبا ګل ایکسپوز کول غواړم او وایي چې په همدې باره کې مې زیبا ګل ته میسیج هم کړی ده خو زیبا ګل هیڅ جواب هم نه دی ورکړی او نه یې هم په همدې باره کې له ټوپکمار سره خبرې کړي دي. اول زیبا ګل خو هر څوک پیژني چې تر اوسه یې د سکرین پر مخ هیڅ داسې غلط کار نه دی کړی چې موږ دې د هغې خلاف اواز اوچت کړو او له ټوپکمار څخه دا خواهش ده چې ستا چینل د روسټینګ ده نو خپل روسټینګ دې کوه، هغه که په هر چا وي خو ایکسپوزینګ مه کوه ځکه په شخصي ژوند کې هر انسان ښه او بد لري او دا په سوشل میډیا خپرول ښه خبره نه ده. او یا هم که هره خبره کوي او له چوکاټه بهر وځي ایکسپوز کوي نو باید ثبوت وړاندې کړي ځکه بغیر د ثبوت نه ایکسپوز کول لوی جرم او عظیمه ګناه ده. ټوپکمار ته به زه دا ووایم چې ما همیش ته سپورټ کړی او همیش مې ستا په حق کې خبره کړې ده ځکه چې تا هغه خلک بې عزته کړل کوم خلک چې پښتانه او د پښتنو معاشره بدناموي. او که بیا هم زیبا ګل همداسې کوم کار وکړ نو موږ به بیا هم د همیش په شان در سره ولاړ یو. کیدای شي ستا 100% مینوالو کې 80% همدا وغواړي چې زیبا ګل دې ایکسپوز شي خو کیدای شي دا 10% مینوال دې در څخه خفه شي. الله جل جلاله وایي چې ته د یو کس یوه پرده وکړه نو زه به ستا 100 پردې وکړم. او بله خبره دا چې که زیبا ګل مخکې چېرته غلط کار کړی وي نو د دې باره کې زه او ته باید چپ پاتې شو ځکه اسلام کې دا ویل شوي دي چې که څوک دې د شپې په زنا ولیدل نو سهار هغه ته په بېګاني نظر مه ګوره. کیدای شي هغه د شپې الله ته توبه ایستې وي او الله جل جلاله معاف کړی وي. ملګرو دا وه زموږ ویډیو. تاسو د ټوپکمار او زیبا ګل په اړه څه نظر لرئ چې څوک صحیح دي او که څوک غلط؟ موږ ته یې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او دا هم وایم چې که زما په دې ویډیو څوک خفه شوي وي نو زه ترې بخښنه غواړم. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت ښې چارې.